دوستانو تاسې راسئ نن یو بله دردناکه واقعه را سره وګورئ چې د میړه خپله ښځه ولې وځلېده. دا ښځې کم کار کوئ چې د خپل میړه وځلېده او مړه یې کړله. نو دې ښځې څه کار کوئ ته یې راسئ په دا ویډیو کې را سره وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو څو ورځې وړاندې د پشتخرې تاڼې په حدود کې یو واده شوې ښځه وژلې شوې وه. ابتدایي کې هغه فیملیز ویل چې یاره دا خودکشي ده. پولیس بیا کاروایي کړې ده او ای ویلې چې نه دا خودکشي نه ده، دا قتل دی. پولیس د دې ښځې خاوند نیولې دی. د ننني رپورټ کې به زه تاسو ته ښیم چې ښځې خاوند دونه خوږه رشته څنګه دې حد ته ورسېده چې خاوند لګي شو او خپله ښځې ووژله. پولیس څنګه کاروایي وکړه او دې ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. دا یو تفصیلي رپورټ دی. دې کې د نشو استعمال چې کوم دی هغه هم یو وجه ده. دا تفصیل تاسو ته په دې رپورټ کې ښیم. اجاز خان څو ورځې وړاندې دلته یو زنانه قتل شوې وه. لږ دغه وقوعي تفصیل راته ووایي چې دا څه چل شوی او دې کې ملزم د دې خاوند او ګرفتار شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څو ورځې وړاندې مونږ د پایان کلي کې موجود چې چا اطلاع وکړه چې یو ښځې خودکشي کړې ده. زه زما نفري مونږ بلکې ډي سي پي صاحب مونږ لاړو موقع ته. ښځه یې هسپتال ته وړې وه. موقع ته چې مونږ لاړو نو دا خپله کمره کې اوده وه او لګېدلې وه. بیا چې معلومات وشو نو دا پته ولګېده چې دا خپل خاوند ویشتی ده. اوده و په اوده باندې چې کوم دی نو په فایر کړو په سر یې ویشتی په دې مخامخ په تندي باندې. د هسپتال ته وړی و. د دې زنانه دوه ماشومانو، یو هلک یو جینۍ. هلک دا 8-9 سال عمر دی او جینۍ د 12-13 سالو. هغه هم په دې موقع موجود دي کمره کې دی سره. موږ چې لاړو بیا کور کې د خاص څوکونه ماشومان هم د یارې تښتېدلو کمرې نه ګاونډیانو کړو او د هغې د کور زنانه یو کس وه د دې ملزم خور ناواده کړې خور دلته کور کې وه. بیا هغې نه موږ تپوس وکړو نو هغې موږ ته دا دغه وکړو چې هغې ځان ویشتی دی. نو موږ ته خو پته ولګېده چې ځان یې نه ویشتی، خپل خاوند ویشتی. ځکه چې خاوند یې وقوعه څنګه وکړه نو تماچې سره چې کوم دی وتښتېدو. موږ موقع نه چې څه ایویډنس و وینه خول یو میلاو شو 9 MM هغه موږ دغه کړ او اف آی آر هم وکړو د جینۍ د ورور په مدیریت کې. او بیا د پسې مطالعه شروع کړو. د بل انفارمیشن راته میلاو شو مازدیګر ټایم کې چې دی خپل کور ته راغلی. درېیمې چې وشو نو بس کور ته راو. نو بس موږ ورغلو کور کې سره تماچې چې کوم دی ګرفتار کړو او راموس. وجه هغه څه یادوي د وجه قتل؟ وجه هغه خو ثانوي چونکې هماغه بیا هغه دغه راځو چې دا ایس و نشه او مختلف قسم نشې د کولې. دا هلک چې کوم دی لکه دی ښه فیملي ده، جینۍ کور والا چې کوم دی هم ډېر ښه فیملي ده او داس نور دغه پکې نو چې د غیرت یا دغه صرف دماغي دغه لکه ټیکنو سات کې وایي ټیک و سات کې به دغه ځکه چې موږ اریسټ هم کړو مونږ ته یې ویل چې سلامې بوځئ. مونږ ته چې تا ښځه دې ویشتې وایي ما کله ویشتې خو ژوندی د هغې ګرځي. بهرحال یا ایکټینګ کولو دغه یې کولو بیا ډاکټر دغې دغه وکړي چې یاره یا ټیک دی یا دغه کولو. خو بهرحال سره د علاقه قتل بس ګرفتار شو. پرون جیل ته لاړو کسټډي کړو. دا ښځه چې کوم لګېدلې وه دا څو ډزه لګېدلې وه چې دوی پهله دا وی چې خودکشي کړې ده او څه داسې پلانینګ یې کړی چې هغه خودکشي ښکاره شي؟ پلانینګ دی داسې کړو چې دی خودکشي خو دی بعد کې دغه کړی اول دا دغه کړو چې دی وویشته څه ټایم نو بس دی هغه کمبلو ممبلو کې نغستې وه چې یاره دغه کوو بیا به داسې بیا ښخه کړو. نو هلته خو د هغې روڼه دغه وکړه بیا چې هغې نه دغه شوي دی نو بیا هسپتال ته دغه کړې ده. بیا دا ډرامه جوړه کړه چې خودکشي ده. بیا هغه ټایم موږ ته پته ولګېده خبره بیا ښکاره شو چې دی ویشته په تندي باندې یو ډز لګېدلې وه. څنګه چې تاسو وایئ چې دا هلک هم نشه دی دا خاوند که نه ملزم چې کوم دی دا یې دا نشه چې دونه تیزۍ سره پیلاویږي مختلف داسې واقعات تاسو له هم راځي دې روکتام به څنګه کېږي؟ دا ولې نه کېږي؟ د دې ایسو چې کوم دی مونږ بیګام یو لک نیولی 550 ګرام دي که څونه زما تاڼېدار ورسره نیولي پرچم پې ورکړی مونږ باقاعده لګیو کاروایانې کوو. خو دا ګن چې کوم دی اوس لوکل زیات ډېر د یارې نه هم څوک دغه نه کوي ځکه چې سزا هم ډېره ده او چې ورنونه وځي نو بیا یې راوتل ګران. خو دا چې کوم مونږ سره مرجر ایریا دي هلته نه چې کوم دی نو د دې سپلای ځکه چې مونږ کوم ونیسو نو کارخانو نه یا جم نه یا فلانکي ځای نه وروړو او لوکل چې کوم دی نو
څوک افورډ کولی هم نشي دلته کې ډېر اول ته نه پکې دی ګن بلا هم سر وړي نو پکې ګن بلا میکس کې بیا دلته کې چې کوم دی په خپل هم سکي همدا سکلو والا یې وړي نو دوه درې ملګرو له یې هم ورکوي په پیسو یې هم ورکوي نو هغه خلک چې موږ دلته ونیسو نو هغه دلته نه ولا موږ دغه برابرو او کوشش کوو چې دا شی مکمل ختم شي. اکثر خلک وایي چې مونږ د تانه اس ایچ او لا یا ډي اس پی انفارمیشن ورکول غواړو خو مونږ په دې یریګو چې بیا د انفارمیشن لیک نشي دا خلکو ته سو ویل غواړي که تاسو ته د ډانس پارټي د کوبخانی د منشیات د سنیچر د ډکیت باره کې څوک اطلاع درکړي دا هغه نوم څومره پسې غراس کی تاسو سوای ګورجي دا خو لکه زما 35 سال نو کړیو مونږ دنیا دا سونه مونږ کاروانې کوو دغه کوم دي کې زیات تر زموږ انفارمیشن ټیک ده نو اوسه پورې یو کس ته وایي که د چا دغه لیک شوي وي یا چاته مونږ ویلي وي دا خبره ټیک ته مونږ ته مختلف قسم یو ځای کې یو سړی ما ونیو هغه د جیل راووتم ما ته ویې رولي مې درسره نو ما ته 3 لک روپۍ ونیوې ما دا څه دي ویره دا نیولې ارمان شو ما ورته زما ډي اس پي را باندې نیولې وې فرض مولا خان زما ډي اس پي مې هغه نیولې را باندې مې لاړ شغه تاسو وکړه او مې دا زما ډیوټي ده که ما ته څوک هم وایي خو زما ستا نیولو کې مطلب یې زما دا ډیوټي ده فرض مې بس ما ونیوې خبره ختمه نو وی ستاسو خبره ټیک ده دا خلکو لا پیغام ورکړي کنه چې څوک تاسو له انفارمیشن درکړي بالکل زه خو دې ته بلا جھجک ډاډه دا کوم مال سوکرام شي زه ته زما تاسو سره په قسم قران تسلی ته کوم چې لکه دا متزم چې لکه زه تاسو خبره کو نو کته د دریم سړی ته ویل یا موږ درې کسان یو خبر لیک شو موږ درې واړو لیکلي کن نو زه د تداوین چې ان شاء الله زما زه خپل حواله خبره کوم دا خبره تاسو صحیح ده چې باز سړی دغه نشي کولی خو زه د خپل حواله سره چې چاته هم څه انفارمیشن خاص کر دی ایسو منشیاتو نو بالکل ما سره بلا جھجک بلا خوف خطر راضي او ما ته وی کدا غنوم رستر قیمت پر زما په خلارالو بیا چې صدقې نو او ته ملامت هم د الله په دغه مو د دې دنیا په دغه ما نو دا څه خبره به ان شاء الله ني ګرانو کوتونکو د اس ایچ او صاحب خبره تاسو ووري دي څنګه چې د ملزم دونو خيارو باوجود د دې چې هغه نشي خو هغه نه باوجود هغه دونو خيارو چې هغه د قتل د خودکشي ورکول رنگ ورکړو خو پولیس د کې شک نشته چې ډېر بر وخت او سر کاروایی کړي دا او ملزم نیولې دي پولیس دا یو شی چې کم دی د ملزم گرفتاری دا واقعي چې د تعریف قابل ده خو د پولیس اصل امتحان چې کم دی هغه به د دین پس یو پاتې دی هغه به دا وی چې پولیس داسې چالان جوړ کی او په عدالت کې جمع کی چې ملزم چې کم دی دته سزا ملو شي